راشد خان ممکن د کین ویلیمسن په نشتون کې سنرایز حیدرآباد لوبډله رهبري کړي. د کرکټ یوې مشهورې ورزشي خبرپاڼې 3 لوبغاړي څرګند کړي دي چې ممکن د کین ویلیمسن په غیرحاضري یا نشتون کې د سنرایز حیدرآباد لوبډله رهبري کړي. کین ویلیمسن او همدغه راز استرالیوي لوبغاړی ډیویډ وارنر ممکن د آی پی ایل لوبې له دې امله له لاسه ورکړي چې د دواړو لوبډلو نیوزیلند او استرالیا ترمنځ چې دریو ورځنیو لوبو لړۍ د مارچ په 14مه نیټه سیډني کې پیلیږي، نو له دې کبله ډیویډ وارنر او ویلیمسن په خپلو اړوندو لوبډلو لپاره ځانونه ثابت کړي چې دغه درې ورځنۍ لوبې به د مارچ په 29مه نیټه پای ته ورسیږي. نو د کرکټ یوې ویبپاڼې 3 لوبغاړي څرګند کړي چې د کین ویلیمسن په نشتون کې به سنرایز حیدرآباد لوبډله رهبري کړي، چې یو پکې افغان لوبغاړی راشد خان هم شامل دی. بهنش کمار چې د ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې سیالیو په جریان کې ټپي شوی و، نو تمه کیږي چې هغه به د 2020 آی پی ایل یا هند غوره لیګ کې د سنرایز حیدرآباد لوبډلې لپاره راستون شي. دغه 30 کلن لوبغاړی چې په تیر آی پی ایل پړاو کې د سنرایز حیدرآباد لوبډلو د شپږو لوبو لپاره رهبري کوله، نو له همدې کبله ویبپاڼې ادعا کوي چې د کین ویلیمسن په نشتون کې به بهنش کمار سنرایز حیدرآباد لوبډله رهبري کړي. منیش پانډیا چې د هند کرکټ په کورنیو سیالیو کې ښه کارکردګي ترسره کړې ده او د ښه سیالیو سربیره لوبډلې مشري لپاره هغه غوره نومان دی. دغه 30 کلن لوبغاړی د 2020 کال آی پی ایل لوبو کې د سنرایز حیدرآباد لوبډلې لپاره 11 کروڑه پیرل شوی و. د نوموړي چې د تیرو 2 کلونو راهیسې د سنرایز حیدرآباد لوبډلې لپاره لوبیږي او تر دې دمه پورې 28 لوبې په جریان کې 628 منډې جوړې کړې دي. نو همدغه کارکردګي ته په کتو سره ویبپاڼې ادعا کوي چې د ویلیمسن په نشتون کې ممکن منیش پانډیا سنرایز حیدرآباد لوبډلې لپاره رهبري وکړي. راشد خان چې د 2019 50 اوریزو جام وروسته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مشر په توګه وټاکل شو او د تیر کال په نومبر میاشت کې د ویسټ انډیز پر وړاندې د 3 اوریزو لوبو لړۍ یو په 2 بریا ته پای ته ورسوله، خو د 3 ورځنیو لوبو په جریان کې افغان لوبډله د راشد خان په لوبډلې مشرۍ کې وایټ واش شوه او همدغه راز یوازینۍ یوه ټیسټ لوبه یې هم وبایلله چې له امله یې نوموړی د لوبډلې مشرۍ لرې کړل شو او پر ځای یو ځل بیا اصغر افغان د 3 واړو فارمټونو لوبډلې مشر وټاکل شو. 21 کلن راشد خان چې په 9 کروڑو د سنرایز حیدرآباد لوبډلې له لوري ساتل شوی دی. راشد خان له 2018 میلادي کال راهیسې له سنرایز حیدرآباد لوبډلې سره مل دی او دوامداره وکټ اخیستونکي په توګه موجود دی. نو له همدې کبله ویبپاڼې پر وینا چې کین ویلیمسن په نشتون یا ټپه کېدو حالت کې راشد خان د سنرایز حیدرآباد لوبډلې رهبري کړي.